د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني کپتان شعیب ملک د پاکستان اوسني کپتان بابر اعظم ته مشوره ورکړې ده په خپله خوښه دی د پاکستان له لوبډلمشرۍ څخه استعفا ورکړي. شعیب ملک په خپله یوه تازه مرکه کې د بابر اعظم په اړه ویلي دي چې هغه یو غوره توپوهونکی دی، خو موږ د هغه د توپوهنې وړتیا او لوبډلمشري په یوه تله باندې تلو چې دا د انصاف خبره نه ده. نوموړي همداراز ویل چې 25 کاله پخوا داسې وه چې لوبغاړي به د لوبډلې لپاره لوبه ګټله، اوس داسې نه ده او د لوبې د ګټلو لپاره باید په لوبډله کې 4 یا 5 لوبغاړي ښه وځلیږي. شعیب ملک زیاته کړه چې که چیرته هغه د بابر اعظم پر ځای وای نو له لوبډلمشرۍ څخه یې استعفا ورکوله او خپل ټول پام یې توپوهنې ته کاوه. هغه همداراز د بابر اعظم نږدې کسانو ته هم مشوره ورکړه چې بابر اعظم دې ته تیار کړي چې له کپتانۍ څخه استعفا ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان جام د دویم پړاو سیالۍ یو ځل بیا په خوست ولایت کې ترسره کوي. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د زرغون افغانستان جام سیالۍ به د روانې اپریل میاشتې په 29 نیټه پیل شي او د مۍ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. دا سیالۍ چې په خوست کې ترسره کیږي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون ګڼ شمېر کورني لوبغاړي به هم پکې ولوبېږي. په یادونه ده چې تېر کال د دغه سیالیو د لومړني پړاو اتلولي د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ګټلې وه. د هند کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي محمد سراج سره په لوبه کې د فساد په تړاو اړیکه نیول شوې ده. نوموړي د دغه اړیکې په اړه د هند کرکټ بورډ ته معلومات ورکړي دي. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د محمد سراج سره یو داسې کس اړیکه نیولې وه چې په قمار کې زیاتې پیسې بایللې وي او غوښتل یې چې د لوبډلې دنني معلومات ترلاسه کړي. هغه دا اړیکه د محمد سراج سره د هند او اسټرالیا ترمنځ د نړیوالو یو ورځنیو لوبو لوبډلۍ پر مهال نیولې وه. محمد سراج د دغه اړیکې په اړه د هند کرکټ بورډ د فساد څانګې ته معلومات ورکړي. د هند کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي دي چې دغه کس چې له محمد سراج سره یې اړیکه نیولې وه د لوبو فکس کوونکی یا بوکي نه و، بلکې یو ډرایور و چې د قمار عادي و او په قمار کې زیاتې پیسې بایللې وې.